دا مخکې د ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا څخه چې هغه 155 آیاتو د هغه ځای څخه راونسه هغه د شرک ریښه چې شرک پر ولاړو چې هغه د الله څخه ماسه وه په مخلوق کې د یو چا سره داسې محبت کول ولکه د الله سره محبت کول چې په محبت کې سره مساوي کې دغه یې حرام کړی و الله بد ګڼلی و چې د وحدانیت دلیل موجود دی د ان فی خلق السماوات والارض چې راونسه د هغه آیات تر پایه او پر هغه سربیره دی غیر الله د الله سره په محبت کې یو شی کوي بار نو قسمه قسم شرکونه پر جې بنا کېده خو ریښه یې دغه اوس چې هغه حرام وګڼي اوس یو خاص قسم شرک ته الله عز وجل اوس اشاره کوي بیانوي چې دغه هم حرام دی دې ته وایي شرک فی التحلیل والتحریم د تحلیل معنا یو شی حلال ګرځول تحریم یو شی حرام ګرځول دغه منصب د الله عز وجل دی د الله څخه ما سیوا او بل څوک تحلیل او تحریم نشي کولی انبیاو چې موږ ته بیان کړي دي هغه خو الله ورښودلي چې ته امت ته دا وایي چې دا حلال دی دا حرام دی د الله څخه ما سیوا په مخلوق کې بل څوک شی نه حلالولی سي نه حرامولی سي دا چې خلک وایي ما ته ملا صاحب دا شی را حلال کړي دا نه منه چې ملا حلال کړي ملا د کتاب خبره ورته وکړه چې دا حلال دی یا دا را باندې حرام کړي هغه دا معنی چې په کتاب کې الله عز وجل را لېږلی و هغه یې مازې ورښکاره کړه دا نه معنی چې ملا دا اختیار لري که شی حلالوه که حراموه نو دغه منصب د الله دی که څوک دغه منصب و درجه و الله د الله څخه ماسې وه و مخلوق ته یو چا ته ورکړي چې دی هم شی حلالولی و حرامولی سي دغه بره شرک دی د دغه ځایه چې ساتي الله عز وجل دا خلکو ته وایي چې دا مه کوئ نو د مثال په طور کفارو به مشرکانو به دا چل کوه یو غویی یا اوښ باره بیا دا ول دا د پلاني بد دی بالا ما د هغه پر نامه دی دروش کړی دی دا مې د هغه پر نامه ایله کړی دی بیا نو دې حیوان ته د چا پلار غږ نسو کولی که به د چا په کښت ګټېدی که د چا په کور ننوتي استفاده ځینې حرامه و باره نو خو دغه بد ته دې وبخښي خو هغه بیا خوا به دی ولا آلو عیال دې درته باک نو د دې څه نه د غوښ څه چا استفاده کولی سو د دې حیوان نه پر سپرېدای سو نه یې به پکې وای سو نه اوبه په راکښای سوې ول بیا دا بد خوا به دی کېږي الله عز وجل دغه کار پر دوی حراموي چې دا مه کوئ غوښ خې بیخي نه سوې خوړی علالوی خې بیخي نه سو چې پر سپرېدای نو چې علالوی یې دکې بخوا ول بد خوا به دی کېږي ګورې دلته دا خطاب چې کېږي و ټولو انسانانو ته کېږي یا ایها الناس ای خلکو کلو تاسو خوراک وکئ مما د هغه څه څخه فی الارض چې په مځکه کې دي چې په مځکه کې کوم شیان دي د هغو څخه خوراک وکئ حلالا په داسې حال کې چې هغه حلال طیبا پاک حلال شیان دا وخوري ولا تتبعوا تستابعداري مه کوئ خطوات شیطان خطوات د قدمو الشیطان د شیطان خطوه دا قدم ته وایي پر شیطان ګام په ګام پسې هغه د مخه دی چې کومونه ورځي ته پر هغو ګامونه ورځي الله دا کار مه کوئ تاسې د هغه متابعت مه کوئ بلکې چې الله کوم شیان اجرلي حلال او طیب دي هغه وخوري نو الله پاک کله دا ویلي چې باره چې د بد پر نامه یې نظر کړي د هغه غوښې ناروا دي چې سړی خوري نو خو دغه دلته د شیطان په ګام پسې نو دا وخوري پسې د حلال او د طیب تورې ته که راسئ چې حلال او طیب څه فرق سره لري یو شی ګای حرام پی نفسه حرام لکه چې د مثال په طور لکه یو شی چې مردار سي غاړې نه دي پرې سوي ګرځه مردار سو دا حرام دی نجس دی د خنزیر غوښه حرامه ده نجسه ده نو دا حل ګر سره نه لري حلال والی نه لري ګای یو شی په خپل ځان کې حلال مګر حرام دا بیا څنګه دی د یو چا مال په زور لاس ور پچې ځنی واخلو نو دا مال خو مردار نسو مګر چې خوري حرام دی ګناکار یې زموږ د خلک شی ګای نه سره جلا کوي بر دا مخصوب شی مردار بوجي نو چې مردار دا معنی لکه بوجي لاس وکړي په مردار جګړه کم خو نه دی دا رقم دی چې غاړې دې په بندې دي نو ګوره که سړی د خره غوښې خوري دا پې نفسه حرام دي مردار دي حل ګر سره نه لري او که د غوایي غوښې یو چا حلال کړي دی یو چا څه په زوره واخلي نو هغه حرمت لري مرداري نه دي دا رقم مرداري چې معنا سړی خولې ته واچي خوله په مرداره سي یا په کالو یې پسې وموښلي کالي په مردار سي هغه رقم نه دي هغه دی حرمت لري په ورځ قیامت الله به اشخاص کړي چې د هغه څه بولې وکړي په زور دې دا شی ولې ځینې واخیستی نو الله وایي تاسې خوري په مځکه کې حلال شیان چې هغه حرام په نفسه نه مطلب د خره غوښه نه د خنزیر غنی د سپي غنی طیبا پاک شی به دا معنی چې د بل نه په غصب دې نیز نه اخیستی په رشوت کې نیز نه اخیستی په دوکه دې نیز نه اخیستی دغه رقم نه په سود کې نیز نه اخیستی اوس ګوره سړی د چا څه غنم په سود واخلي نو دا غنم مردار دا معنی چې برکه د سړي په جیب کې ولمنځي ورسره وکیل منځ نه سي کېږي
که مردار شي خو نو دا معنی چې په جیب کې به هیڅ لمونځ نشي ورسره سي او حال دا چې دغه د سود غنم مې په جیب کې دي لمونځ ورسره سي دي مګر خوراک حرام دي سخت عذاب الله عز وجل پر ورکوي دغه سودخور ته الله پاک وایي چې زما محارب وایي چې ما سره جنګ اعلان کړی دي ګوره هغه ګناه جلاده مرداري جلاده دلته په دغه دوه توري ول حلاله معنا چې هغه حلال حرام په خپل ځان کې نه دغه مردار نه لکه د سپي و د خره غوښه طیبا پاک دا معنا چې د بل د خاطر څخه چې ته موږ هغه مردار لغیره وایو حرام لغیره وایو د بل د خاطر لکه په غصب چې وخت په رشوت چې وخت هغه رقم نه پاک بني بلکې پاک شي چې په خپل حلال روزي ګټلې دغه نو الله امر ټول خلکو ته وکړي چې بس دغه کار وکړي ولا تتبعوا تستابعداري مکوي خطوات د قدمو شیطان د مخ دې ته په پیسې شیطان د شي ناروا کارونه د جبت پر نامه نظر کده د اغبت پر نامه درواش کده د پلاني پر نامه درواش ک برای نه بیا نه خوري واده د خوراک وس ناروا دی بیا د پر خوا بجې د خو حرام دی خو حلال الله حلال کړی ته ولی حرام دا مردار شیطان درشول انه لكم عدو مبين انه بشک دغه الله عز وجل انه بشک دغه شیطان لکم سیس لپاره عدو دشمن دی مبین ښکاره نو شیطان خو سیس ښکاره دشمن دی ته دغه په قول ولي کوي دغه پر قدمه ولي بسیزه نو دغه هغه مهم اصل یو شوش د تحلیل او د تحریم درجه و الله سماسه بل چاته به څوک نور کی ورکول دا په خپل ځان کې د شرک او شاخله ده الله ټول انسانان ځنی منع کړ بس الله عز وجل د شیطان دشمنی بیانې جوړ انه هدیلکم سیس لپاره عدو دشمن دی مبین ښکاره څنګه انما نه بلکې دارنګ یامرو دی امر کوي کوم تست بالسوء په بدو کارو چې یو بد کاری شیطان په ځکه د چاره دا کار دي کړی وای والفحشاء او فبحیا قلبي د شیطان کار د خلکو ته د بد کار امر کوي او د فحشاء چې د حیا نه پکښه لکه د زنا او د لواطت دغه مردار کارونه والفحشاء فبحیا قلبي امر کوي دا دوا وان په دې امر د تکي تقول چې تسی وایست على الله پر الله عز وجل ما هغه څه لا تعلمون چې تسی علم نه پر هغه خبره تر کله راو بس یا د جن په مسلو کې د ځانه به بر خلک نه سره ناس مشتس لیدلی ور سره ناس بر د جن مسله هغه په کتاب کې عمیق دغه د خپل نظریه پر ورکی نو دا خو ته پر الله باندې علم نه لري د خدای پر کتاب علم نه لري او توای دا چا در شو دي شیطان ګوره وان په دې امر کوي تقول چې تسی وایس على الله پر الله یعنی د الله په دین کې ما هغه شیان وایس لا تعلمون چې تسی علم نه پر لري یا د عقاید په مسله کې په ځان به عقیده سره جوړ کړی هغه به صریح د قران د نصوص خلاف یا به د احادیث خلاف دی هغه د احادیث خبري او د قران خبري او د امامانو خبري دا ګرد کمزوري دی پر زور ور دی یو غیرانه مني دا رقم نو دا چې دی د شیطان امر دی وان دا تقول چې تسی وایس على الله پر الله عز وجل ما هغه خبري وایس لا تعلمون چې تسی علم نه پر لري د ځانه د دماغ خبري پر پیش کی نو د شیطان کار خدا غدي درې امر درته کوي یو امر د بدو کاروسو بل فحشا خاص یاد کړه فحشا خو بد کار دی مګر په ټولو کارو کې د به حیا ګلوي که په خلکو کې رااله بس جامعه خراب کړ دا کفار ولې په ټولو شان دغه تجربه دي دا چې رادیو خلاصه کې تلویزیون خلاص کې دلته دونه پرمختګ وای اوس په افغانستان کې چې سوي دي برای وس دو نظر انجینی مکتب ته دغه پرمختګ خدا به حیا قلبي دی وای نو زما مهم هدف خدای چې خلکو کې به حیا والی راولم ادا کار چې وس هغه ته نه ګورو چې نو تاسو نه راکې بمبار کړی خو چې ورسه بسته کړي ته چې په ژوند نه و جوړ شوی ګر سره خدای رقم د خاور سره برابر کړي هغه به هیڅ څوک پر لاره ترقی دلته به رسېول سړي چې دنو څه شاورونه جوړ کړي څه بنگلې جوړ کړي خو تصارات او تلینه تواسه کړي خاطر ته چې دلته سل کاله څوک نه دی وته له حالات دغه د مثال تر 3 کاله کې چې بمبار سوي دا رقم خراب کړي هغه نه دا بل کار نو طریقې دغه د بیا حیګوي پکې کېده شې مکتبو ته دونه زره یادونه لکه انجونی وس خاص وای مکتبو ته زده دا د شیطان کار دی کافر په پرسې دی دغه بیا حیا ګلوی جلا ذکر کړ او بل دا د چې پر خدای هغه خبري واسي علم نه پر لري نو دغه شیطان په قدمو فس علاوه مزي بلکې چې علا کم شي د حلال کړي دی هغه وخوري هغه توي په پاک شي چې بوتان دغه چې د بوتان برنامه ته حرامو هغه پالته خبره وسنو دغه خلکو ته چې خطاب وسو دی په دلیل کې بار بیا څه وای الله عز وجل هغه د دې دلیل غلطي چې دا غلطي بار مشتغه د پلار د نکاح د غرافات جنو چې د بد برنامه درواش کنه برخنو نه خوړه کیږي برخنو څوک څنګه صورت خو بعد بد خو به دی ولا درشي در وکړي په کوري تور ته به ولا ګاډه شي پلانې شي ولې چې در وسیدار کړ الله دا دلیل ام غلطي و اذا هغه وخت قیل چې ویل چې له مودید چې اتبعوا تسمتابعته کې ما ده احکام انزل چې نازل کړي دي الله عز وجل چې الله کوم احکام په قران کې نازل کړي دي او تابعداري وکي قالو دی وای بل داس موږ هغه نکو نتبع متابعداري کو
ما د هغه خبرو الفینا چې موږ پیدا کړي دي علیه پر هغه آباءنا خپل پلرونه موږ ته چې د پلار د نیکه څه کم شی راپاتې دي بس هغه مو پر سر سترګو قبول دي د هغه متابعت کوو ما انزل الله نو ته وایه چې انزلنا دا رقم دی موږ د هغه متابعت نه کوو هغه د بدۍ ځای نو کوم دی چې الله اوس د دوی دا خبره بده ګڼي الله یې دغه ده اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون الله وایي اولو کان آیا که څه هم یي آباؤهم پلرونه د دوی لا يعقلون هغه نه پوهېږي شیئا په هېڅ شي ولا یهتدون او نه هدایت لارې مستقیمې ته سیده لار هم نه در معلومه نو د دغه پلار خبر هم دلیل ده چې هغه په قتل کوي غواړي د هدایت صراط مستقیم نه ور معلومه د خدای حکم نه ور معلوم د دغه پلار خبره خو نو دلیل نه ده نو په خبره کې داسې دا ځای بس اولو کان علاوه ایا نو که څه هم یي آباؤهم پلرونه د دوی لا یعقلون عقل نه لري پوهېد نه لري شیئا د هېڅ ولا یهتدون او نه پر سیده لاره باندې نو که دغسې پلار نیکه ایا د هغه خبره نو هم باره دلیل د ته پسې ټینګېږي باره مامور پلار په دغه باندې پیدا کړي اوس نو د دغه ټوټه ته چې داسې پام سه اولو کان آباؤهم په دغه باندې دا ځینې وایبیان خلک دا زموږ پر خلکو باندې چې باره ورته وایي لاسونه دلته نیسه هغه ورته یې زه دلته نه نیسم زما پلار دلته نیول دغه آیات ورته پیش کړي دغه د مشرک خبره دې وایي وکړه مشرکانو به دا ویل زه درته هم دلته نیسه پیغمبر دلته نیولي کې دلته نیسه پر نامه باندې نو خو باره زما پلار و نیکه دا رقم دا شرک نه دی دلته خو چې دا د پلار دلته ولي دغه پلار یې هم موحد دی پر توحید مړ سوی دی هغه هم د حدیث څخه یو نقل لیدلی دی دغه تقلید ناروا نه دی یا د مثال پر وایي موږ ورته وایو چې امام صاحب ویله چې دلته نیسي یا د مثال ته دی امین په زوره وایه زه هم زه نه وایم په زوره زه قرار وایم امام ابو حنیفه رحمه الله دغه رقم ویل دی امام ابو حنیفه خو په خوا تېر سوي دغه د مشرکانو خبرې دې وکړه هغوی به هم دغه رقم ویل ول موږ چې پلار نیکه پر څه پیدا کړي دي د هغه مولا کچر کې خو عین هغه دلیل دې ووایه دا د دې خبره موږ ته غلطه ده چې راته کوي ولې موږ وایو چې ابو حنیفه داسې ویلي دي زموږ پلار نیکه داسې ویلي زموږ پلار نیکه د هغه رقم چې لا یعقلون شیئا ولا یهتدون خو هغه پر دین باندې شهادتونه ورکړي دي پر دا دین باندې جنګېدلي دي نو هغه دغه رقم مشرک و دا خو د مشرک پلار حواله نه سي کېږي چې پلار موحد هغه دی په دین کې دلیل لري په حدیث په کتابو کې دلیل لري سیدي تا به بل حدیث پیدا کړي خو هغه خبره هم حدیث ته مستند نو هغه دغه آیات هلته نه تطبیق کېږي دی دا چې وایي د چا په موضوع به د امام صاحب هم دغه دلیل درته وایي باره امام صاحب خو دغه داسې دلیل پیش کړي لکه د مشرکانو وي که ورته ووایه چې زما پلار نیکه دا رقم کول هم درته وایي چې دغه داسې دلیل پیش کړي لکه د مشرکانو وي هغه ما درښولی و د مثال په طور 133 آیات مخکې تېر سوی دی هغه که ستاسې په یاد یې تاسې راواړوئ نو 133 د 33 آیات کې دغه دی ګوري د نبیانو خبره وه هغه موږ په هغه وخت کې اشاره ورته کړې وه والام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت هغه یهودو ته الله وایي چې آیا تاسې شاهدان واست حاضران واست هغه وخت چې یعقوب علیه السلام ته مرګ راغلی چې د ځکه نن وخت یې رانږدې شو دی په ځان پوه چې مړ کېږي نو یې زامن راټول کړه وام اذ هغه وخت قاله چې ده وویل لبنیه خپلو زامنو ته د یعقوب علیه السلام 12 زامن یې داسې کښېنول بارل ما تعبدون من بعد زما وروسته به د څه شي عبادت کوئ قالوا نعبد الهك واله ابائك دوی موږ به عبادت کوو ستا د خدای او ستا د پلرو خو دغه دی چې تا څنګه کول ستا پلرو څنګه کول بس ستا پلارو نیکه چې څنګه راپرېښو هغه رقم یې کوو نو که دا شرکانه دلیل خو د ده زامنو به نه ویلی نه به دی په دې کانې کېدلی ورته به چې یا شرکي دلیل به نه وایه چې ستا پلارو نیکه چې څه کوه سم دم راته ووایه ګوره یعقوب علیه السلام دوی ته نه ویله چې نو تاسې خو مشرکان یاست ولې دا خبره ماته کوئ ګوره د پلارو په نیکه پسې چې هغه خپله موحدین یې هغه د پلارو نیکه یې ورشي ابراهیم اسماعیل اسحاق چې هغه د یو اله عبادت یې کاوه ونحن له مسلمین دغه دی د مور و پلار دلیل پیښیږي مګر الله چې هلته ویله چې د مور و پلار دلیل غلط هغه په کوم ځای کې اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا چې مور و پلار دغه رقم چې فقط مال مازې لکۍ غواړي نو د هغه خبره باره دلیل نه ده د قرآن کریم په مقابله کې یا باره چې توادام د قرآن سره برابر ده یو دا دی چې هغه پر توحید ټوله ژوند بازلی دی پر توحید خپله هستي ګرده بازلی ده پر دین باندې مړ سوی دی اوس ته هغه په مشرکانو کې تېری دا خو غلطه ده نو دا جلا دلیل سو هغه جلا دی د دغسې مور پلار تقلید یا د دغسې امام تقلید چې هغه دیني عقیده لري د هغه غیر جایز ده چې د قرآن او د حدیث خلاف نه نو پسې راځو الله عز وجل نو دغه کافرانو ته اوس موږ دا دي ویل چې په تحلیل او په تحریم کې به شرک نه کوئ چې بیا شیطان څه درښول هغه به ته کوې او دغه د ما انزل الله مقابله به د پلار په خبرو نه کوي چې باره پلار دین په هېڅ نه پوهېږي نه صراط مستقیم ور معلومه ده معنا دین نه دی ور معلومه ناپوه دی عقل نه لري ته د خبره د قرآن د حدیث په مقابله کې بیا ماته پیښوي واضح پر هغه باندې ولاړ یم دا کار مه کوئ مګر خو ځینې اورې نه نو الله یې مثال پیښوي وایي ومثل و مثال د دعوتګر الذين واغه کسانو ته ګوره دا ومثل د الذين تر منځ مې دعوتګر ور واچوه ومثل الداعي یا ومثل الواعظ مثال د هغه وعظ کوونکي
یا د هغه دعوت کوونکي چې چا ته دعوت ورکوي الذین و هغه کسانو ته دعوت ورکوي کفرو چې هغه کافران د دې سړي مثال څنګه سو کمثل لکه مثال الذي د هغه چا ینعقو چې هغه په زوره کریږي و نارې وي بما پر هغه شي باندې وي لا یسمعو چې هغه نه اوري الا دعاء و نداء مګر نه یو بلنه و ناره لکه سړی چې غوایي ته نارې وي غوایي ته ورا وګرځېږه راسه ته ګوره واښه در کوم فلانه در کوم دغه بله په څه زه واښه در کوم سیدې ستا کریږي اوري مګر د خبرو درک دې نه کوي چې دغه راته وایي یا راسه غوایه اوبه مې درته راوړي دي عجبه شي اوبه دي داسې پاکې اوبه دي نو ته نارې وروا کریږي وروا دی په دې خبره پوهېږي خو نه پوهېږي دا خو بیا جلا خبر ده چې ګای شپانه دا رقمه مخته کړي دا میږي د خپل او بیا سره یو ډنګ ورسره کړي نو لاس والا چې پر ډنګ وبره چې ما ستا هغه ناره وایي چې خدای پوهېږي چې ډنګ په بسیر کې بر خپله راګرځي ډنګ نه کړي ورسره باره راوګرځېږي یو دا دی چې په دماغ کې اثر په خلاصي هغسې اثر نه په خلاصېږي نو دغه کافر ته چې اوس یو مؤمن داعي ناست دي دا خبرې ورته بیانوي علاوه د دغه رقم مثال دی فقط خپل اواز به وش کوي دی د خپلې خبرې څه اوري نه دغه کافر دا دغسې لکه هغه چاته چې نارې وایه هغه سیدې ستا دعا و ندا اوري په پوهېږي نه دغه رقم دی نو ګوره دا مثال یې د چا پیش کړي د دې دعوتګرغې باره لکه هغه څوک چې نارې وي لکه شپانه و ګوروان ومثل و مثال د هغه دعوتګر د هغه حق بیانوونکي چې چاته حق بیانوي الذين و هغه کسانو ته کفرو چې هغه کافران دي د دې سړي مثال څنګه سو کمثل لکه مثال الذي د هغه شپانه یا د هغه چوپان یا د هغه ګوروان ده ينعقو چې دی نارې وي په زوره کریږي کاږي بما پر هغه شي و حیوان باندې لا يسمعو چې هغه نه اوري الا دعاء مګر نه د بلنه و نداء مګر نه د ناره دغه د ناره او بلنه اوري په پوهېږي نه نو دا کافران څنګه سو علاوه نو صمون دوی کڼیان نو دا د حق خبره نه اوري د سکون خو نه دی چې د مثال په تور د عامې خبرې د بازار ژوند نشي کولی هغه خو که یو غوږونه یې جوړ دي د حق په خبره کې دی کار نه ځي اخي نو ګواکې کوڼ دی علاوه نو دی کوڼ بکمون دی ګونګی دی د حق خبره پر ژبه په ژوند نه راوړي نورې خبرې خو کوي د د ګریب ته امام علي خزدا دی په هغه ځای کې ژبه خورا روانه ده خو د حق ځای ته چې راسې باره ګونګی دی عمیون دی ړنجان ړوند دی د حق پر لاره باندې ځي نه ګر سره سترګې کار نه کوي ولې یو سړی چې پر یو لاره نه ځي باید د هغې لارې ړوند دی نو که داسې نه معنه چې سترګې کار نه کوي سترګې کار کوي دا پل و دا لاره و سړک په وینې هغه صراط مستقیمه چې الله عز وجل کړی دی هغه بصیرت یې نشته نو لنډه دا چې په هم دوی لا یعقلون عقل نه لري علاوه نه ګواکې پوه نه دی نو ولې انسان چې د پوهې کار حاصلي خو یا به د غوږ د لارې حاصلي یا به په ژبه یو چا ته وایي چې لار راوښه یا به د مثال پر د سترګو څه کار اخلي پر ده باندې دغه درې سره حواس باندې انا ګواکې پوهېږي چې نه پوهېږي ناست دی درته پس الله عز وجل مؤمنان خاص مخاطب کی یا ایها الذين امنوا سبق چې موږ وار د وار را شروع کوو هلته یا ایها الناس مطلق انسانان ذکر کړو که کافر وای که مسلمان وای حکم چې بیان کی چې حلال دغه دی چې الله وای حرام دغه دی چې الله وای چې دا حرام دی دا حلال دی بس هغه حلال هغه حرام مګر خو کافران دا خبره ونه منل نو الله عز وجل بر مؤمن ته وای دی کنه من ته وایم یا ایها الذين یا کسانو امنوا شیمان والاست کلو تسخرک وکي من طیبات دغه پاک شیانو څخه ما هغه رزقنا چې موږ په رزق ورکړي کوم تاسو الله نو تاسو ګوم چې دا پاک شیان خوره هغه د کافر کار ته مګوره ته مبسې زبدبسي د تخم یادي ول چې مال حلال طيب شي خوره دینه ترکیر دی هغه وینو ته زمړي جوړېدلې دي یا خنزیر سپته جوړېدلې دي دا شیان کې نو ته دا مکو نو کلو تس خوراک وکي مؤمنانو من طیبات دغه پاک شیانو څخه ما هغه رزقناکم چې موږ تاسو په رزق ورکړي دي واشکروا لله واشکروا شکر بر ادا کوي لله اعلی عز وجل چې ودیم خوړه دا بداله احسان بولي شکر به ادا کوي ان کنتم ایاه تعبدون ان کنتم کچری تسیاس ایاه خاص الله لره تعبدون تس عبادت کوي نو الله حکم خدا غدي دروي مشاوجات وي شیان خوري بر شکر پر ادا کوي نو کته خداغه دي دا کفار چې وای باروي خداغه چې د بت پر نامه نظر کې دغه حرام دی بیا څوک نس خوړلای الله وجه خبره غلطه ده حرام زو وسر شیم حرام دغه دي انما بشک حرام کړی دي الله پاک علیکم پرتیس باندې المیته مردار الله ما پرتیس مردار حرام کړی ده چې شی په خپل مرسي او کافر څه چم کوي برای مردار بخوري دغه غوښ ډیری شیرینی دي ولی برای دا خدای په خپل لاسو وجل ده نو چې خدای امر کې هغه خلاص شده دا چې الله لکه دا ختم را کړی نو ته شي که خدای دې دا غسه دی برای ته چې غاړي روپیه کې نو دا ختم را کړ او چې خپل مړاس اچا کار دا خدای مړ کړ نو دا خدای وجل خو ډیری شیرین دي غوښه ستادر لاس کې مړ کې دا د جلبه وای الله دا مې ته دا مردار دا مخرج انما بشک خبر دا چې حرام کړی ده الله پاک علیکم پردیس المیته مردار حیوان چې خپل یې ساوخی بس دا میته بوي والدم او بیان د وینه
بل به مشرکانو دا کار کوه چې یو شی به حلالاوه غویی دي اوښ دي هر شی چې دي بس به ژر یو لوښی به دا اشارګو ته ورته ونیوه وینه به یې ځینې تکیه کړه او وینه چې به یې ځینې تکیه کړې بیا دغه وینه چا دغسې څښله او چا به دا رقم کوله چې باره بیا سره کړه په غوړو کې معنا بریان به کړه باره به بیا خوړله دا وینه دې ته مسفوح وینه وایي مرداره دا حرامه ده یو هغه وینه ده چې د مثال په طور غویی حلال کې چې حلاله کې وینه ګرده ولاړه شي برای په غوښو کې نه کې وینه پاتې هغه وینه چې د هغه پاکه د خوراک هم پاک دی که څه نظافتن خو نومر برای غوښې مینځو هم کې پرې نه ولې چې مازې حلال کې برای غوښې راجلا کېدی کې واچه پخې کې هېڅوک نشته درته ویلی چې دا مردار دي په هغه وینو لړلي ورته لړلي ګوره خوراک یې جایز دی دا بیا جلا ده چې د نظافت ته لاري دا ښه دی چې سړی نه پلا پرېږدي هغه وینه مې ځینې ایسته کړي کنې مرداره نه ده حتی که د هغه غوښې په جیب کې وي دا جیب په لړل سوی هم در غوښ در څخه ام جامه دې ورسره وکړي لمونځ دې ورسره وکړي لمونځ روا دی بالکل صحیح دی ولې خو هغه مسفوحه هغه نجسه وینه یې وتلې ده یا کساب داسې وهله یو څاڅکي د هغې ونیسه په تا باندې په کالو موږ دي رنګ خیل سړی چې رنګ چې دا مسفوحې وینې دي کنې د دې سره لمونځ روا دی دا مرداره نه ده نو دلته چې په قرآن کې دم ذکر سوی دی چې دا حرامه ده دا د مثال طور مرداره ده دا کومه وینه ده مسفوحه هغه د بیان د درګو څخه چې راوځي برای سړی تکیه کې مشرکان دغه خوندور شی برای ولیاره خوند په دغه کې ولحم الخنزیر ولحم غوښه الخنزیر د خنزیر غوښه چې دام الله عز وجل در باندې حرامه د خنزیر چې دی د دانو کڅونس بلا کې شکر درلودي کې ورشته درلودي کې پوستکی دی کې پلا د هر شی چې دی ټول حرام دی نجس العين دی پاکیږي نه وسخر نجس العين نه دی یو سړي خر راغزار کې علاج چې علاج کوي ګوره غوښې حرام دي نیسه خوړلی مګر د هغه غوښې باره مرداري نه دي که د سړي څه ورڅخه یې چیش کولی شي لمونځ ورسره کولی شي هغه مرداروالی چې کالي په مرداري راغلی خو مسبوح وینه ده وتلې ده مثلا د هغه د څرمن چې هغه د فاسد رطوبات ځینې ایسته شي هغه باره چیش دي خو هغه سره مسله ځینې جوړېږي هغه پوست چې کلو اهاب دوی بغش د باغات ورکول شي باره خو چیش کېږي پاکېږي نو دغه د خره غوښه چې ده مال ګوره حلالېږي نه پاکوالی جلا دی چې د مردار رطوبات و نجاسات ځینې چیش کې ځینې ایسته یې کې که دا اسما خبرې تاسې متوجه است مګر خنزیر چې 500,000 واره حلال کې د خدای نومان پر یاد کې د ده دغه دونو کې جز چې دغه وریښتان یې در څخه نجس دا وریښتان یې در څخه نجس دا هډوکی چې ګر سره یې وچ کلک هغه غوړوي د سمات یې ولاړ در څخه نجس دی نجس العین دا معنا لکه چکر ګنګي نه دي ګنګي کله پاکېږي نو خنزیر دغسې شی دی په اسلام کې ځکه د ده دا ضرورونه جوړوي په دې کې ډېر بد صفات یو صفت یې به یې حیاګلوي ده وایي دی چې دا یوه ماده یې دا خنزیران 10 پر نمبر ورته ولاړ یې پلا یو پر غورځي بیا بل پر غورځي بیا بل پر غورځي دلته پر راټول شوي ګرده که د دا نور حیوانان جنګ پر کوي په هغوی کې ورځ نو کوي غیرت ستا په دې کې دا بېغیرتي دغه رقم د دې ګر ستا طبیعي جنګ پر کار نه بابا دا د ګور د سره شریکه ده وایي کم کسان چې د خنزیر غوښې استعمالوي په هغه کې دغه صفت الله عز وجل باره راسخ کړي ولې هر لوښی هغه خوله راباسي چې په دې کې کوم شی دا غذا چې انسان څنګه غذا خوري په دا بدن کې هغسې آثار باره موجود دي د آثار هغه رقم پکښې کې راوځي نو د خنزیر په غوښه کې دغه د بېغیرتي آثار څه برای هغه انسان ته چې خوري دغه اثر ورنقل کېږي برای په خپل خور و مور په معاینه او په دغو خوا نه بدېږي برای چې شر سره پرخېږي لکه اوس چې دغه د خنزیر د مثال په طور هغه د ده وازګه و غوړ په ځینو صابونانو کې دا کفار ګډوي یا د دې ځینې چربي په ځینو چکلیټانو کې ګډوي دغه په د انسانانو کې راله هغه بې حیاګلوي او بېغیرتي د خلکو نفس وس واخیستله اوس چې ته چې دغه خپل لوري کوناټي ته وینې نو دغه تا ته ښه خوند درکوي د ده په زړه کې ورګرځي نو دی خو کېږي دغه رقم دغه غیرت ته یې نه لري چې خو د خپل لوري عورت ته یې ګوره او هغه د په کوڅه کې جیله کړې د نور خلک هم ورته ګوري معاینه به هم دغه رقم ګوري په موسیقۍ هم چې سپاره کړي هغه رقم لڅه بربنډه که مستور یې خوسې دي د خرو د موسیقۍ خپار کړه یا بیا سطر یې سپاره کړي خو دی غیرت که سره لري هغه ځینې ایسته سوي دي دا په دغه شیانو کې نو الله عز وجل دلته که څه غوښې یادې کړو ګوره ولحم الخنزیر ولې خو خبره د خوراکي شیانو روانه وه کنه دا نه مانه چې د خنزیر یوازې غوښه حرامه ده باره یې وریښته پاک دی شکر یې پاک دی یا د نورو شیانو به شکر که د پیل هډوکی اوس ګوره پاک دی چې وچ هغه ورګځي ایسته که خلک شیان ځینې جوړېږي تک سپین هډوکی دی د خنزیر هډوکی چې بیخي وچ کلک یې په ماشین یې وچ کې لا نه دی پاک نجس دی لکه داسې چکر ورڅخه دغه رقم مثال یې دی نو د غوښې تورې مخه نه بس چې الله خو ولحم الخنزیر ذکر کړی دی چې د خنزیر غوښه حرامه ده دا نور بیا د کومې خوا هغه حرمت یې د بله ځای څخه دی خو دلته فقط ځای د مأکولاتو د مشروباتو دا خبر روان وی د لحم ذکر کړی بل وما اهل به لغیر الله وما او هغه شیان در باندې حرام دي اهل چې اواز کړه سوی ناره کړه سوی به پر هغه باندې لغیر الله د الله څخه ما سوا د بل چا دپاره د بل چا پر نامه حلال سوی دي پسه یې غزار کوي برای د فلاني بابا پر نامه باره چاړه پرکشي دا رقم یا داسې برای وار د وارله چې لویې وي برای دا د فلاني بابا در وژ دی د هغه پر نامه ما نظر کړی دی ساتي
ساتي د هغه بابا پر نامه خدای ولاړ دی کال یې وساتي وربشې ورکړ دا ورشي چې ورکاوه چې ټیم یې رالی الالاوی باران وپرېږدي الله اکبر الله اکبر الله اکبر دغه مردار دا ولې مردار دی خو د سره څه د چا پر نامه نظر سوی دی د هغه پر نامه نظر دی اوس که څه دی الله اکبر پر وایي مګر پر ده ګویا کې یې پلا د غیر الله ناره سوې ده چې دی د هغه کاره توبه ونه کاږي یو دا مثلا برای د یو پیر پر نامه یې نظر کړی دی درولی دی یو وخت باره ملا په خبر شي یو بل هوښیار شي چې دغه کار مه کوه باره د توبه مې ده بحث اوس که ده دا شی الله اکبر په وایي اوس خو نو حلال دی خو دی د خپله کاره پښیمانه سوی دی خو پوهېږي چې هغه زما کار غلط و زه خو د مخه نه پوهېدم اوس چې د حلال کې د خدای نوم یې پر یاد کیسي او که پر خپل دماغ باندې و چې یا دا خو د فلاني بابا پر نامه ما نظر کړی دی مګر پر وایم د خدای نوم پر وایي الله اکبر اوس هم حرام دی ولې وایي حرام دی وایي د دې سړي چې دی اوس هم دغه د پسه چې دی حلالي د دغه روح د چا و روح ته نظرانه کوي د خپل پیر و روح ته نظرانه کوي د ارواحو نظرانه یوازې و الله ته کېږي بل چا ته نه کېږي هر چا چې دا روح خلقیلی دی د هغه خالق لپاره یې نظرانه سیه ده په خبره پوهېږي اوس مثلا یو مجاهد جهاد کوي هغه د خپل روح و الله ته نظرانه کوي که یو پیر ته کوي که پلار ته کوي که الله ته نظرانه کوي د هغه دپاره جایز پسه دی نظرانه کوي روح یې د الله خوا ته سپاري اختری دی کوي خو د روح یې و الله ته سپاري و الله یې خالق هغه ته دا جایز دی د ثواب کار دی او چې ته یو پیرو فقیرو یو ښه سړي یا ملک یا پیری یا بل د هر چا دپاره چې د ده روح نظر کې برای نو بیا الله د خدای نوم پر یادی هم رسیږي کېږي خو ستا نیت الله ته معلوم دی وایي که یو چا ویل چې یا هغه ما دغسې ویل ته زما په نیت څه خبره دا خو نو د الله دپاره دی د الله نوم پر اخلمه موږ په هغه ورځ خو دې هغه ویلي دي وایي د دې سړي امتحان دا دی باره به موږ ورته وایو چې ښه دا پسه څو غوښې کړي دی به وایي د مثال په تور 10 کیلو کې موږ به ورته 10 کیلو غوښه راځي څه خیرات یې که خلکو ته ورکړه باره هغې ته ثواب بخښ الله وایم که دی په دې کار نشي چې رښتیا وي نو فرق یې څه دی نو معلومه ده چې واقع هغه نظر ما زه د خوله وتلی په زړه کې هغه رقم نه و که ولیا نو اوس مې ویلي نو باره خو هغه خوا به دی کېږي نو هغه باره د هر کال موږ بس مخته کړي دي د هغه پر نامه دا درواغ ورکوو باره بیا خوا به دی کېږي که نه کم وار باره موږ ګوره خطا باسي هغه دی د روح نظرانه و هغه ته کوي خو د حلالېدو چې زه بس زامونه سوغونه غوښ خیرات که نه که وونه سوغونه پیسې ورکه نه که خو معلومه ده چې ته دغه د پسه روح نظرانه کوې و هغه ته تر دغه نه تېرېږي مازې په خوله کې خلک خطا باسي نو خدای خو نهشي خطا ایستلی نو زما په خبره که پوهېږي که د حلالېدو په وخت کې د الله څه ما سوه د هر چا نوم پر ووایي حتی د نبي نوم دې پر ووایي ناروا ده د خدای نوم به پر یادېږي او که اول ورځ داسې ویلې چې دا د فلاني پر نامه باندې نظر دی بیا د حلالېدو په وخت کې د مثال په طور د خدای پاک نوم پر وایي هم مردار دی ولې خو هغه نظر یې پلاته د هغه دپاره کړی دی خو دا روح یې د هغه دپاره نظر کړی یو بیا دا رقم دی چې په خپل کور کې حلال کې سم دم الله عز وجل راضي کوي باره چې حلال کوي باره وایي خدا خو نو ثواب لري خیرات مې وکړي خیرات یې اوس چا ته ورکړه باره وایي یاره فلاني شیخ ته بخښم خپل امام ته بخښم نبی علیه السلام ته دا ثواب بخښم خپل پلار و نیکه ته بخښم خپل ځان ته بخښم هغه شرک نه دی هغه روا دی هغه کیږي دغه رقم د الله پر نامه بیا حلالوې الله به خوشحاله کوي او ثواب یې هغه ته دی یو دا دی چې د پر نامه نظر دی د پر نامه حلالېږي هغه دواړه چې هغه حرام بلل کېږي نو ما اهل به لغیر الله کې دغه مراد وما او هغه حرام دی اهل چې ناره کړه سوي به پر هغه باندې لغیر الله د مساوات څخه د الله د بل چا دپاره نو چې دا شیان حرام سو نو خو په ژوند بیا نه خورې ایو انسان دا رقم ځای پیښ سو برای یوې خوا ته مخ نه ګرځېدی قرار دغه غوښ پرتې دي د خنزیر دي یا د مثال په طور د مرداري دي یا دغسې وینه ده چې مسفوحه وینه تکیه کړې ده یا د خدای پر نامه نه دی حلاله سوی دغسې یو جاهل زوی مړي د بل چا پر نامه حلال کړ دي په زړه کې پوهېږي چې غوښه یې مرداري دي مګر دا رقم د مرګ سره مخ دي چې که دغه ونه خوري د ده سل په سله کې یقین دی چې زه خپل ژوند ولاکه بچ کړم زه مړ کېږم الله هغه سړی ګورې داسې د الله عز وجل حکیمانه نظام دي دستي ورسره ملګري کړي چې چاپله دغه سړی هغه دې وخوري فمن هغه څوک اغتره چې دی محتاج دی اخترار حالت ورته وایي اضطراري حالت دغه دی چې انسان ژوند نه بچېږي بې له دا خوراکه په داسې حال کې دی محتاج چې غیر باغن چې دی طلبوونکی د لذت نه ولا عاجن او نه متجاوز تر خپلې اندازې فلا اسم ګناه نسته علیه پر ده ګوره دوه شرط یې ورسره کښېښول د محتاج سره کوم سړی چې مغتر دی محتاج دی بلې خوا ته مخ نه ګرځي خوراک یې جایز په دوه شرطه یو به دی خوند نه پر اخلي داسې به نه وي چې باره یاره نن خو نو چې دی هغه دی شریعت راته روا کړي چې راته روا یې کړي بار نو ورته وجغېږي نو د همغه مردارې وینې دي چې ښې لکه سپی پکښې جوړېدلی دی به باغي د لذت نه غیر باغن باغي د باغ یو طلب ته ورکېږي غیر باغن دی به طلبوونکی د خوندو نه
چې دلته خوندونه پر واخلي دی به طلبوونکی د ضرورت چې زه فقط خپل ضرورت حلوم دغه نه قدر ولا عاد نه به متجاوز تر اندازې د مثال په طور په نیم سیر غوښه دی راګرځي دی برای کبابونه پر باندې که نو خو اجازه را کړې ده نن خو مجبوري برای کبابونه پخې در سړمو ځان مړی نو دا خو تجاوز تر حد اعلی تا ته دغه اجازه ده چې فقط ژوند بچ که دغه اجازه نه ده درکړې چې د کبابو ارمانونه کاجوانونه خو نو د خره غوښه اجر را سره واجب شي نسته زه وژم ابله دغه نه ډېرې خورې یا دغه نه قدر وخوره چې ته پوهېږې برا یاره چې اوس نو تر فلاني ځای ځان رسولی سم د مرګه په خلاصېږم دغه دواړه شرطه که پر ځای وباره دته د مردارې غوښې رواج په من هغه څوک اغتر چې دی محتاجه سي او بیا نو څنګه غیر باغ دی طلبوونکی د خوند نه ولا عاجل نه متجاوز تر حاجه تر خپل اندازې بالا نه خوري برکه وخوړې فلا اسم ګناه نسته علیه پر دبه وام ان الله غفور رحیم الله عز وجل غفور دی بخښونکی دی رحیم و مهربان دی دغه غلطی که دی هم وکړي خو په زړه کې په پوهېږي چې غیرتي دی مګر خو مجبوره دی نو الله عز وجل خو به غفران ورته وکړي الله به رحمت پر وکړي نو دغه مشرکانو عمل چې مال په حیواناتو کې کاوه هغه الله عز وجل ورد کوي چې دا طیب شیان دي ویخوري او مشرکانو خو خبره نه منل په یا ایها الذین آمنو کې الله عز وجل برا مؤمنان مخاطب کړه تو په خبره پوهېږي دی که نه پوهېږي د خپلې خبرې څه نه اوري د خپل پلار نیکه در هغه جهالت نه تېرېږي نو تاسې دا خبره پاند کړي ګورې مؤمنان یې برا مخاطب کړه ول دا طیب دا پاک شیان خوري بس الله ته شکر ادا کوي که واقعي موحدین یاست ان کنتم ایاه تعبدون که خاص الله ته عبادت کوي او حرام چې هغه میته او دم لحم خنزیر دا شی اوس پر آیات بره خلک سوال واردي چې هغه دی الله انما خو د حصر کلمات چې حرام کړي پر تاسې میته او دم لحم او غوښه د خنزیر درې شیان ذکر کړل یو مرداره یو ویني یو د خنزیر غوښه اشخ خر سپی لیوه شرمش چغال مژک پشي دا خو نه ذکر کړي هغه به بره خورو خو الله دغه دی محصور دغه دی جواب دا دی چې دا الله عز وجل دا حصر اضافي وکړي دا نه معنی چې د دې څه ما سوا اگر سره نور مردار شیان نسته دا هغه کفارو ته ویل چې دا ته چې هغه شی مردار بولې چې باره چې د بت پر نامه یې سړی اوښ نظر کې باره د اوښ غوښه ناروا ده الله وایي غلطه ده ناروا دغه شیان چې ته په اخطا دغه مه کوه نسبت د اوښ وغوښته نسبت د غوایي وغوښته چې حرامه یې الله وایي هغه حرام نه دي بلکې دغه حرام دي دا نه معنی چې د دې محرمات څخه نور محرمات نسته نو حصر اضافي سو نسبت و هغه غوښته د غوایو د پسو د بل چې د بت پر نامه نظر کول دا حیوانات ژوند دي بیا غوښ حرام دي هغه علاوه حرام نه دي بلکې حرام دغه شیان دي دا مطلب نه دي چې دغه قدر دي سره په اسلام کې نور محرمات نشته او یا دا مطلب دی چې الله عز وجل د حرام دغه شیان ور دي بس صداقت او رښتینی حکم په دغه کې دی په دغه کې چې څوک بیا تعویل کوي هغه غلطه ده لکه مال کفار چې برل میته خو لا حلال ده لا غوښ خوږي خدای په خپل الله سو وجل بارل په یونی خنو لا قوت الا علاوه دغه چې حرام دي په دې کې به د حل خبره څوک نه راسره ګوره نسبت و حل ته چې وګوره برای په دې کې د حرام والی صادقانه حکم کوي چې په دغه کې دی بیا څوک دغه نه کوي اشتباه وي نه کوي نو دوه جواب اسول یو نسبت و هغه غوښته چې هغه دی حرامه ولې چې هغه د هغه اوښ یا د هغه پسه یا د هغه غوایي غوښه چې د بت پر نامه نظر سوی علاوه هغه نه دي بلکې دغه دي د دې مطلب دا نه چې دغه درې شیان حرام دي نو پښو دا نور شیان حرام دي بلکې هغه هم حرام دي هغه بیا جلا په نور دلایل باندې ذکر شوی دي او یا نسبت د دوی و دماغ ته چې په دماغ کې په دغه کې حل راولي علاوه حل نسته نه د بلکې دا رنګ د بلکې دغه شیان حرام دي دا په تاسو حرام سي د حل خبره غسه پکې کې نسته چې څوک پکې کې جوړي انور بن بیا ورستوي واخر دعوانا الحمد لله